سلام ملګرو دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به جګ جوړ خیر او عافیت سره یې. ملګرو دوستانو، دا نننۍ ویډیو د هغه ملګرو د هغه هلکانو دپاره ده، د کومو ملګرو چې مردانه ټایمینګ کمي، مردانه قوت کمي، نو د هغوی دپاره دا وړه غونته کې ویډیو ده. که تاسو د خپلې فیملی سره ناست یې نو ویډیو سکیپ کوئ، او که ویډیو ګورئ نو ویډیو دپاره بیا تاسو هینډز فري استعمال کوئ. ها ملګرو دوستانو، دا واړه شانتې نسخه ده. انشاءالله تاسو د مردانه ټایمینګ دپاره چې کوم دی دا تاسو استعمال کوئ، ستاسو مني به دې زره بې انتهایي ټینګه شي، ستاسو مردانه قوت به زیات شي. تاسو کې ډېر داسې ملګري دي چې کله هغه د خپلو ښځو ته نږدې شي نو د هغوی مردانه قوت دومره کم وي چې هغوی نزدېکت نه مخکې د هغوی انزال وشي، بیا ترې کور والا هم خفه او خپله هم خفه، مطلب د ښځې خاوند په منځ کې خوشحالي قایمه نه یو. نو تاسو دا وړه شانتې نسخه استعمال کړئ، انشاءالله د دې په وجه باندې ستاسو مني ډېره زیاته ټینګه شي، او انشاءالله ستاسو به جنسي چې څه مسایل د کوروالي باره کې نو هغه به حل شي. ښه ملګرو دوستانو، تاسو به بازار ته لاړ شئ، تاسو به ځان له راوالی کم از کم چې تاسو هر څونه رالی، تاسو به تخم ملنګه راوالی. تخم ملنګه دا به تاسو په یو ګیلاس اوبو کې واچوئ، چې کله هغه په هغې کې ښه مکمل ایلي شي او هغه خپل چې کوم دی هغه دانې مکمل ایلي شي او هغه خوند په هغه اوبو کې پیدا کړي، نو هغه به تاسو سحر په نهر باندې یو ګیلاس کوئ، او یو ګیلاس چې کوم دی تاسو ماښام په نهر باندې څکئ. دې ته ویلی شي تخم ملنګه. تخم ملنګه چې کوم دی تاسو په مارکیټ کې یا په دکان کې چاته ووایئ نو هغوی به تاته ووایي چې او دا شته دی. نو انشاءالله د دې په استعمال سره به ستاسو مني بې انتهایي ټینګه شي، تاسو ته به د کور طرفه هېڅ مسله نه وي. او که ویډیو هم خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو د کتلو د اورېدلو ډېره زیاته شکریه ادا کومه. انشاءالله د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یئ نو د بیل آیکن بټن ووهئ، چینل سبسکرایب کړئ، کامنټ وکړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره والسلام.